Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back dear friends. ښه راغلاست ملګرو. نن ورځ به په دغه کلاس کې تاسو ته دا طریقه درښودلی شي چې موږ څنګه کولی شو په انګلیسي ژبه کې د یو چا څخه پوښتنه وکړو او یا ځواب ورکړو. نو کلاس شروع کوو، ټایم نه ویسټ کوو. نمبر 1 سلام. سلام د دې انګلیسي دا ډول راځي: هیلو، هیلو، سلام. یا هاي هم ورته ویل کیږي، هاي، سلام. سهار دې په خیر، څنګه یې؟ Good morning, how are you? Good morning, how are you? څنګه یې؟ ښه یم، مننه. ته څنګه یې؟ Fine, thanks. And you? Fine. ښه یم، thanks. مننه. And you? او ته څنګه یې؟ خوشحاله شوم چې ومې. Nice to meet you. Nice to meet you. خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې. نو بیا دوهم نفر ځواب ورکوي چې زه هم خوشحاله شوم چې ومې لیدې. Nice to meet you too. Nice to meet you too. یوازې د تو کلمه په آخر کې اضافه کړئ. زه هم خوشحاله شوم چې ومې لیدې. څنګه یې؟ موږ چاته وایو پښتو کې چې ته څنګه یې. د دې انګلیش دا ډول راځي: How are you? How are you? ته څنګه یې؟ بد نه یم، یعنې ښه یم. ته څنګه یې؟ Not bad. And you? نوم دې څه دی؟ ستا نوم څه دی؟ د دې انګلیش دا ډول راځي: What is your name? What is your name? ستا نوم څه دی؟ زما نوم عمر دی. My name is عمر. زما نوم عمر دی. ستا مکمل نوم څه دی؟ ستا پوره نوم څه دی؟ What is your full name? What is your full name? او یا که په لنډ وایي نو د اس دا what is د what سره یو ځای کړئ، شرط حالت ووایي. لنډ حالت کې دا ډول ویل کېږي: What's your full name? What's your full name? ستا پوره نوم څه دی؟ پوره نوم مې عمر احمدي دی. پوره نوم مې عمر احمدي دی. My full name is Umar Ahmadi. My full name is Umar Ahmadi. زما پوره نوم عمر احمدي دی. خپل نوم دې څنګه سپیل کوي؟ یا خپل نوم دې سپیل کړه. How do you spell your name? How do you spell your name? خپل نوم څنګه سپیل کوي؟ O-M-A-R عمر. A-H-M-A-D-I احمدي. عمر احمدي. ستا د پلار نوم څه دی؟ What is your father name? What is your father name? ستا د پلار نوم څه دی؟ زما د پلار نوم اکبر دی. My father name is اکبر. My father name is اکبر. زما د پلار نوم اکبر دی. هغه اوس چیرته دی؟ Where is he right now? Where is he right now? هغه اوس چیرته دی؟ هغه په خپل دفتر کې دی. He is in his office. He is in his office. هغه په خپل دفتر کې دی. Are you Afghan? Are you Afghan? یعنی تاسو افغانه یې؟ Are you Afghan? هو، زه افغانه یم. Yes, I am. Yes, I am. هو، زه یمه. د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کم مخکې
زده کړئ او روانې خبرې پرې وکړئ نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن وهئ او بیا په هغه کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضرېږم تر بیا مو پاک الله سپارم. Thank you so much for watching.